انتهایی محترم مسلمانانو ورونو مستاسو په وړاندې د حقوقو په حوالې سره یو سلسله شروع کړې وه تقریبا 4 جمعې ما په هغه حوالې سره ستاسو په وړاندې مختلف موضوعات د حقوقو په حوالې سره ذکر کړي وو او هغه سلسله به تر حده یو حده پورې مونږ جاري ساتو ان شاء الله العزیز او چون کې په منځ کې د ربیع الاول میاشت شروع شوه د دې وجې نه هغه سلسله زه موقوف کوم فلحال د ربیع الاول په حوالې سره به دغه څو جمعې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په حوالې سره به دا څو جمعې زه بحث کوم څه معروضات به ذکر کوم د هغې نه پس به زه انشاءالله العزیز بیا هغه خپلې زړې موضوع ته دوباره راځم محترمو الله رب ذوالجلال انسان باندې بشمار احسانات کړي دي دغه احسانات رب ذوالجلال فرمای ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها تاسو ټول کرا جمع شي د رب ذوالجلال نعمتونه شمارل غواړي نشه شمارل دغه شکر ادا کول خو لري خبره ده صرف د رب ذوالجلال دغه نعمتونو شکر هم تاسو نشي ادا کولای تاسو وګورئ په خپل بدن کې سوچو کوي رب ذوالجلال مونږ او تاسو د سترګې راکړي دي دغه سترګو ول نعمت نه مونږ څومره فواید حاصلو رب ذوالجلال مونږ ته سترګې راکړي دي جبر راکړي دا د جبې او د سترګو دغه نعمتونو نه مونږ څومره فائدې حاصلو لاسونه خپې راکړي دي مونږ دغه نعمت نه څومره فائدې حاصلو دغه څه بشمار انعامات چې رب ذوالجلال انسان ته ورکړي دي هر نعمت باندې تاسو غور وکړئ کاغه غوږ دی کاغه دماغ دی کاغه جبه ده کاغه پوزه ده کاغه سترګې دي د انسان د بدن څومره اندامونه دي دغه یو سیس ته تاسو سوچ وکړئ چې په دې یو سیس باندې موږ څومره فواید حاصلو بیا به د الله رب ذوالجلال د انعاماتو ادراک تاسو ته وشي دلته یو سړی و مونږ شیخ صاحب د هغې واقعه بیانول هغه کال کله چې مونږ دورې حدیث ول دلته یو ډېر لوی مالدار سړی 2009 خبره ده د هغه د پړپوس چې ډېر بېکاره شي چې خلک څاروي حلال کړي ته چېرته ګزار کړي دې کې مسله راغلې وه خراب شوی و بیا چېرته بهر ملک کوم یورپي ملک ته ویوړو علاج دپاره هغوی ورنه 9 کروړه روپۍ جمع کړلې ویل که چېرته اتفاقي حادثه وشوله او بیا یو سړی مړ شو او بیا د هغوی وارثانو اجازت کوو مونږ به د هغې نه پړپوس وباسو ده کې به یې ولګوو هغه ورته ویل که دغسې ونه شي نو بیا یعنی یا څوک مړ نه شي یا څوک هغه د هغې بې مړ شي خو اجازت وارثان نه کوي څه به کېږي ورته ویل بس دلته به پروت وي هغه زمانه کې 2 کروړه روپۍ ویلې دې زمانې به 50 کروړه جوړېږي ته دا یو پړپوس په 50 کروړه باندې بیا نشي اخیستی د یو سترګې کې د رب ذوالجلال نظر ختم کی د ټوله دنیا ډاکټران طبیبان د راجمو چې پر سترګې کې تل نظر به پیدا کی نو موږ تاسو یو گزار د دې وجه نه ډېر عجیبه خبره کوي وایي که انسان د الله د نعمتونو شکر ادا کوي نشي ادا کولی پوره ژوند زندګي پکې ولګي تاسو ګورئ زه الحمدلله په دې الحمدلله ویلو سره دوزل یو ځل سا بهر راځي یو ځل سا دننه ځي اوس که دا سا بهر نه راځي به انسان مري که دا سا دننه نه ځي به انسان مري دا دواړه د انسان د مر نو تا یو ځل الحمدلله وویله 2 نعمتونه د رب ذوالجلال درپسې نور راغله نو ته به د رب ذوالجلال دغسې که بیا دې اندامونو ته وګورې د کوم شکر به زه ادا کوم دغه سره ځمکې اسمان نه کوم نعمتونه رب په دنیا والا انسانانو مونږ باندې راوری د هغې شکر به څنګه ادا کړو داود علیه الصلاة وسلام ته رب ذوالجلال حکم وکړو اعملوا آل داود شکرا ای د داود علیه الصلاة وسلام خاندانه د الله شکر ادا کوئ داود علیه الصلاة وسلام سوچ کې وغورځېدو زه به د رب ذوالجلال د نعمتونو شکر څنګه ادا کړم دوباره وحی راغله سهباره په 3 ځل وحی راغله داود علیه الصلاة وسلام جواب ورکړو رب ذوالجلال ستا د نعمتونو شکر ادا کول زما د وس نه دی زه به څنګه شکر ادا کوم مثلا ما اوس ویل الحمدلله دا د الحمدلله ویلو توفیق هم تا راکړو نو زه به د هغه تیر شکر خو ادا کړم خو دا بیا چې الحمدلله ویلو توفیق دې ما ته راکړو دی به بیا شکر ادا کوم دغه بل الحمدلله توفیق چې راکړي دغه به بیا شکر ادا کوم دا بل توفیق چې راکړي دغه به بیا شکر ادا کوم
دا سلسله روانه صرف د الحمدلله ویلو دا توفیق سره کې رب ذل جلاله پر ژوند او زندګۍ کې صرف د دې شکر نه سمادا کول بر الله خبر نه لريزي خوارزم نو الله تعالی وحی راولېګل ول داوود زما پیغمبره بس زما د نعمتونو شکر هم داده چې انسان شکر ادا کی یریږم د عاجزۍ اقرار هم کوي چې ما هیڅ ونه کړی شو بس همدا زما د نعمتونو شکر دی اوس محترمو د انعاماتو په دغه سلسله کې تاسو وګورئ د ټولو نه لوی انعام الله انعامات مونږ باندې کړي دي دومره انعامونه کړي دي چې 24 غنټې هر لمحه د رب ذوالجلال په احساناتو انعاماتو کې مونږ او تاسو سر تا پاو د سر نه تر خو پورې ډوبیو ازي تاسو وزوی خبرې ده اوس دغه نعمتونو کې یو ډېر لوی نعمت رب الله رب ذوالجلال سترګو انعام کړی دی لیکن د سترګو انعام ما او تاسو نه دی رایت کړی موږ ورته اثبات وایو رب ذوالجلال په دغه باندې اثبات نه ده کړی په وګونو نه ده کړی په دماغو نه ده کړی په خپو نه ده کړی په لاسوري نه ده کړی ها هغه په صحت باندې په یو زیس باندې نه ده کړی رب ذوالجلال احسان مونږ او تاسو باندې چرایا دی اثبات کوي د کم سیس هغه په یو نعمت باندې کوي په کم نعمت باندې چې د نعمتونو تکمیل وشو د کم نعمت د وجنه چې انعامات تکمیل ته ورسېدل په تکمیل ته ورسېدل د انعاماتو اختتام سره راغی نعمتونه پوره شو هغه نعمت لقد من الله على المؤمنين رب ذوالجلال پر او انسانانو زه تاسو تر سترګو دا نعمت نه در یادو زره وګورو دا نعمت نه در یادو زره زله دا نعمت نه در یادو زده بدن د نور نعمت نه در یادو زده هوا زده باران زده رزق دا قسمه خوراکونه دا یو نعمت نه در یادو انسان در یادو کائناتو کې یو د ټولو نه لوی نعمت چې ټولو نعمتونو اختتام او تکمیل پاغه سره شوه دی هغه د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء محمد رسول الله دی ادی وجن رب فرمایل لقد من الله على المؤمنين پتاکین سره رب ذوالجلال احسان کړی دی په مؤمنانو باندې اذ فيهم رسولا من انفسهم چې په دیو کې هغه عظیم شان پیغمبر محمد رسول الله مبعوث کو دیو ته راولې ګوره رب ذوالجلال ما ته تذکر ځکه په دې سره د انعاماتو تکمیل راغی تاسو سوچ وکړئ یو خبرې ته د الله رب ذوالجلال موږ تاسو ته نعمتونه راکړي دي د لاسونه دي سترګې دي هر یو څیز دی اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام که دنیا ته نوې راغله موږ ته به هدایت نه کېده ګمراهۍ کې به پراته وې او دغه انعامات چې کوم رب ذوالجلال په موږ باندې کړي دي که نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوې راغله د انعامات دنیا کې به زموږ پیدا اغسته خو آخرت کې به زموږ لپاره د تباهۍ ذریعہ ګرځېدل دا د رب انعامات او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته مبعوث شو د رب دغه نعمتونه زموږ استاد لپاره دنیا کې خو ته پیدا اخلو خو د آخرت د خوشحالۍ د آخرت د نور نعمتونو د حاصلولو ذریعہ زموږ استاد لپاره ګرځي تاسو وګورئ سترګې رب ذوالجلال راکړي دي وګونه راکړي دي جبه راکړي دغه هر نعمت بس د دې د استعمال طریقه چې په کوم باندې رب راضي کیږي په کوم رب ناراضه کیږي کوم زمونږ د نقصان ته په کوم طریقې سره د دې په استعمال کې زمونږ استادو فائدہ ده دا چاره وخوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را وخوري مونږ تاسو ته ویلا چې په دې جبه باندې تا دروغ ویلا چې په دې جبه باندې تا چغلي وکړه په دې جبه باندې تا غیبت وکړلو نور د ګناهونو کارونه تا په دې باندې وکړه رب ذوالجلال په دغه ناراضه کیږي دا وستاره لپاره د آخرت د تباہی او د خسران ذریعہ وګرځيږي مونږ ته وخودله په دغه وګورو باندې کته دروغ واوریدا په دغه وګورو باندې کته د ګناه ګاری ماده واوریدلې بیا بدرته هغه سیسه په دغه وګونو کې سسولې شي مونږ تاسو ته وخودل خو مونږ تاسو ته دویم طرف تدام را وخودل ک په دغه جبه باندې تاسو د قران تلاوت وکړو د نیکی خبره مخلله د رب بړایم بیان کړله ذکر اسرار کې مشغوله وساتله په دې حق او رښتیا خبره وکړله به تاسو لپاره د آخرت د نور انعاماتو ملاویدو ذریعہ ګرځیدي شي دغه وګورو باندې ک تاسو قران واوریدو په دې باندې تاسو نور نیک کارونه وکړه په دغه سترګو باندې تاسو صحیح قتل وکړه په دغه سترګو باندې تا مور پلار ته در
خو رحمت په نظر د شفقت په نظر وکدل د حج ثواب به درته ملاوي دی مونږ تاسو ته راوښودل ګوره که نبي علیه صلات وسلام دنیا ته دی مبعوث شوی دغه نعمتونه زمونږ دپاره د عذاب ذریعه ګرځېدی شوه خو نبي علیه صلات دنیا ته راغی همدغه نعمتونه زمونږ دپاره د مزید د درجې د بلندۍ ذریعه وګرځېد دې وجې نه محترم او شک تاسو دې وجې نه محترمو مونږ تاسو باندې شکر لازم دی شکر څه څیز دی علما فرمایي درې څیزونو خیال ساتل پکار دي اول نمبر دا شکر څه ته ویل کېږي ځان له یو موضوع دلته هغه نه چړم صرف دغه عمر وایم شکر دا دی په زړه سره انسان شکر ادا کړي د الله غ نعمت وبدي په ژبې سره الحمدلله وایي او په عمل سره شکر ادا کړي په عمل سره شکر زده رب چې رسد پاره هغه نعمت مونږ تاسو ته راکړی چې پک کې استعمال کو ابل ورځ ما خپل طلبو ته تفسیر کی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی ما مختلف تفاسیر کتل ما ته یو دغه خبره ملاو شي زما زلو ور باندې وبوس یو مفسر یو خبره لیکلو ډیره زبردست وغه لیکلو شکر دار د الله انعامات دغه په فرمان برداري کې دغه پر رضا کې خرج کول دغه درب شکر دی د الله نعمتونه دغه په نافرمانی او په خپکولو کې استعمالول دغه نعمت ناشکری ده کتا چرته شکر ادا کو الله په د نعمت کې زیادت راولي کتا ناشکری وکړه رب بدرنه داشته نعمت موالي ګورستر کې رب راکړي دي دا کې رب د رضا په کارونو کې استعمال للی رب خوشاله شي بده د رسترګي ویلای بده نورم زیات شي رب مال درکړي اولاد درکړي کدا مال تا د الله رب ذوالجلال د خوشالولو د لپاره استعمال کو د شکر دی کداغه تا استعمال کو د الله د رضا خلاف دا ناشکری ده وزګور د شکر تعلق د درې سيزونو سره فضل سره رب نعمتو بنا په جبه سره الحمدلله وایا او عمل لغي مطابق وکړه شکر اوس کې وسله لګیاره په جبه باندې وي الحمدلله شکر الحمدلله شکر الحمد دا ټول سيزونه وي لیکن عمل لغي خلاف دی تا د خدای مال لرکړی دی اوس په دغه مال باندې الحمدلله او تسبیح در سره دی شکر او الحمدلله دا ټول سيزونه دل لګیای لیکن ستا عمل خلاف دی دغه مال د رب ذوالجلال بنا پرمانی کې لګی دی ته شکر نه وی لګی دی ته نه شکر ویل شي ادي وجه محترمو د نعمتونو په دغه سلسله کې تاسو کو ګورئ څومره چې نعمت لوی وي دغه مل دغه شکرم لوی وي شکرم زیات وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی الله علیه نعمتونو تکمیل وکړه د ټول لوی نعمت دی ادي وجه نه مونږ تاسو باندې لازم دي چې مونږ تاسو هغه شکر په لوی طریقې سره ادا وکړو اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیس اوس د شکر ادا کولو طریقه څه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغله مونږ تاسو په زړونو سره د الله شکر ادا کو رب ذوالجلال دومره عظیم پیغمبر دې مونږ ته مبعوث کو دغه په امت کې مونږ پیدا کو زله سره چې مونږ د رب شکر ادا کو په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نعمت دې دغه نعمت شکریا ادا کو په جبه سره مونږ الحمدلله وایو او عمل څه دی په عمل سره مونږ تاسو هم شکر ادا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند خپل کو دغه ژوندۍ خپل کو هغه چې کوم دین راخول دغه دین خپل کو عقیده نظریه هم دغه تعلیماتو مطابق ژوند او زندگی هم دغه هدایاتو مطابق اٹھنا بیٹھنا رہنا سہرا دا ټول هم دغه خونی مطابق دغه هدایاتو او تعلیماتو مطابق دغه توبه شکر ویل کی زموږ تاسو شکر ادا کو لیکن محترمو کومه تاسو بزله سره وایو په جبې سره وایو لیکن عمل هم دغه خلاف دی مثلا زه وګورم زما د بدن دی کنه په جبې سره وځم زه نبی صلی الله علیه وسلم باندې خوشاله یم ربیع الاول راشي په دې ربیع الاول کې زه به جلوس مباسم په دې کې زه شمم بلوم په دې کې جنډې لګوم په دې کې زه قیام کوم په دې کې زه خیراتونه کوم دا ټول سيزونه کوم لیکن زه چې وګورم زما 12 میاشتې کال ژوند او زندگی د سنتونو خلاف زما د کور ژوند زما د بازار ژوند کور کې چې زم اول خپل ذات نه شروع وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرت سنت ته داغه بلکې دا واجبي حکم دی
ما هغه خرولې دی مې د یو موټي نه زیاته کټ کړې ده زه چې مخکې وګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس څنګه و د نبي علیه الصلاۃ والسلام د کور او د بازار ژوند څنګه و زما ژوند د هغې خلاف دی زما کاروبار د هغې خلاف دی زه کاروبار کې دوکه کوم زما په مال کې واجبي حقوق نه ادا کېږي زما د کور ژوند او زندگی کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او زندگی دغه د اسوه حسنې مطابق نه دی دا مونږ او تاسو شکر نه ادا کوو دا ناشکري کوو دغه نعمت او شکر بداشي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او زندگی دغه د ژوند او زندگی هر لمحه د هر عمل ستاسو لپاره یو بهترین نمونه ده خپل ژوند او زندگی راغی مطابق تیر کومنګ او تاسو دا به رب ذل جلال شکر ادا کوئ دیو جن تاسو کې صحابه کرامو ژوند او زندگی وګورئ مونږ تاسو دلته اوس غلط ذهن دا جوړ شوی دی د کال 11 میاشتې مونږ تاسو یو شان ژوند تیر کړو د کال 12مه میاشت ربیع الاول چې کله راشي بیا مونږ تاسو بازارونه سجاو کو زموږ تاسو علاقو کې هم دغسې کېږي غوړ غوړ بوډونه ولګېږي خیراتونه شروع شي په 12 ربیع الاول هغه به زه مخکې جمعه کې بیا وایم انشاءالله چې نبي علیه السلام په 12 نه دی پیدا شوی د راجح قول مطابق هغې کې نور اقوال شته دی خو ها کې په 12 باندې د پیدا کېدو قول اتفاقی نه دی البته په 12 باندې د وفات کېدو د دنیا نه د تلو قول اتفاقی دی نو که بیا خامخا غم او خوشحالي د دې سره تعلق ساتلی بیا 12 ربیع الاول د خوشحالۍ نه وغیره غم و چلو باجانې نو زه بلې جمعې ته په هغې خبرې وکړم خو دا د ربیع الاول میاشت مونږ تاسو جنډې ولګو مونږ تاسو رڼاګانې بلې کړو مونږ تاسو خیراتونه او خیراتونه هم زمونږ عجیبه وي اسی تاسو لږ سوچ وکړئ چا د بچي چې واده وي ښه شادي حال ورته بوک په هغې کې مونږ تاسو بریاني هم جوړه کړو په هغې کې مونږ تاسو غوښې چرګان قسمه قسمه ډیشونه دي کې تر حلوا پورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم چې خیرات کې وغسه وي هغه په خپلو پیسو نه کوو هغې له چانده وکړو او بیا چې کله هغه پروګرام کوو د هغې دپاره هم دغسې نه چې واقعي خرچه وکړو ښه شادي حال ورته وکړو بس داسې ساده غونډه کې چاول په هغې کې چڼه واچو په خپلو پیسو نه ګوره یو بل نه 100 راکړه 10 راکړه چانده ورته وکړو نو که ستا رښتیا محبت دی او رښتیا د خیرات کول د محبت دلیل وي بیا به زه ومنم چې د بل له جب په پیسو مه کوه په خپلو پیسو باندې وکړه که چېرته دغه خیرات کول واقعي محبت وي بیا دا ستا څنګه محبت دی کله چې د بچي واده و 5 قسمه خوراکونه ډیشونه دي تیارول کله چې د رسول الله په محبت کې تا خیرات کوو ظالمو بیا تا صرف ساده چاول پخې کړه په هغې کې چولې واچولې کله چې خپل بچي واده و بهترین حال دی ورته هغه برابر کو کله چې نبي علیه السلام په محبت کې واقعي که دا محبت دلیل وی بیا تا د هغې لپاره د یو ساده جومات انتخاب وکړو چې ستا پې پیسې دی لګېدلې بیا خو ته په خپله دغه دعوه کې هم رښتونه یې ته په هغې کې هم بیا هغه حق نه ادا کوې دې وجې محترمو یاد ساتئ اسلام د ورځو د منا وهلو تعلیم کله هم نه ورکوي امت کدی تاسو ګورئ دا په دې به تاسو زما سره اتفاق وي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه زیات محبت د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشي کېدی د عمر فاروق نه زیات د چا محبت د الله د پیغمبر سره نشي کېدی د عثمان غنی نه نشي کېدی د علی المرتضی نه نشي کېدی د معاویه رضی الله عنه د کم یو صحابي نه زیات نشي کېدی لیکن که محبت د دین هم وي بیا ما ته وښیه چې په 12 ربیع الاول هغه ابوبکر صدیق جشن مناو کړی جلوس یې ویستی باتې لګولې وي عمر کړی وي عثمان کړی وي علي کړی وي یا بل معاویه بل کم صحابي کړی رضی الله عنه اجمعین بلکې پوره 3 صدۍ اولني دور کې څوک چې نشي ښودلی چې چا د جشن عید میلاد النبي په نوم پروګرام کړی دی جلوس یې کړی دی قیام یې کړی دی هغې ځای په ځای باندې بتۍ لګولې دي خیرات یې کړی پوره ژوند اولني 300 کالو کې څوک هم دا نشي ثابتولی هغوی محبت څنګه و د ابوبکر صدیق ژوند او زندگی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندگی کې رنګ وه د عمر فاروق ژوند او زندگی د کال 12 میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندگی کې رنګ وه دغسې د هر صحابي د هر تابعي دقې ته ویله کېږي محبت دقې ته ویله کېږي عشق زمونږ ستاسو عشق او محبت سوي الله تعالی دې معافي وکړي په خپل ژوند کې مونږ د رسول الله سنت نشو ژوندي کولی او مونږ د محبت دعوې کوو
ته یو چاته وویل غوړ جلوس به یې کړی هغه یې مسراب کړی نن وزیرین کانو اخوان الشیاطین تا چېرې 500 بلبونه لګولي دي د یو غریب په کور کې هغه دغې وسپنه کېږي دا به د هغه ته کړی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به دي ایصال ثواب کړی وی تا چې دا دومره فضل خرچیانې کړي دي د لکونو لایټونه د غوړ غوړ اشتهارات اول خو د هغه پیران حضرات چې تاسو وګورئ غوړ غوړ پوسټرې تصویرونه دا تصویرونه اول حرام دي نو دا د رسول الله په محبت کې دغه حدیثو مخالفت وکړو او دغه دیو د مال د عوامو مال په غلطې طریقې سره د لوټولو یو طریقه او ذریعه ده ګورئ موږ باندې خلک دا الزام لګوي وایي دوی د نبي علیه صلات وسلام د ذکر د مجالسو خلاف دی یاد ساتئ زموږ عقیده دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې مجلس قایمول چې پکې نعتخواني کېږي پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کېږي دغه سنن بیانېږي دغه محبت واقعات بیانېږي دا موږ عبادت ګڼو لیکن د هغې دپاره د خاص ورځې تخصیص کول یاره په 12 ورځ باندې داسې سنت ګڼم په 12 ربیع الاول باندې زه دا ضروري ګڼم یا زما قدره په 12 ربیع الاول کې ونه کوم ګناهګارېږم یا که په 12 ربیع الاول څوک نه کوي زه هغې ته قسمه قسمه نومونه ورکوم چې ستا د نبي علیه السلام سره محبت نشته دی یا په 12 ربیع الاول باندې زه د نورو ورځو نه زیات ثواب ګڼم دغې ته ویل کېږي تخصیص شرعي او شرعي حکم دا دی د یو عبادت دپاره چې اسلام وخت نه یي مقرر کړی خاص کړی ته ورته په دې طریقې سره خاص کې په دې سره مستحب عمل هم بدعت ګرځي دویم نمبر دغه کې چې دا قیام کېږي ودرېږي وایي نبي علیه السلام تشریف راوړي نو دا خو د لوی ګناه کار کې کنه نبی صلی الله علیه وسلم چې موجود و هغه په موجودۍ کې چا خبرې نه شوی کولی قرآن نص موجود دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ای وبیرانو نبی علیه السلام په موجودۍ کې आवाज مه په زور کوئ مه اوچتوئ اعمال به برباد شي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اعمال بم برباد شي اسلام نه بوزي تاسو ته پته نه د رسول الله په موجودګۍ کې یو چا تا یو عالم تا یو فاضل ته هیڅ چاته د حیثیت نه دی حاصل د اجازه نشته چې الله د پیغمبر موجود کې بیان وکي تقریر وکي په زور چغي ولګي واستغه عقیده نبی له سلام تشریف راوړي ته ورته ودرېږي د احترام د وسینه اوس کدی مجلس ته واقعي نبی له سلام راغلی نو بیا ته څنګه چې به د منبر ناست یې بیان کې بیا په دې مجلس کې ته چغې لګې بیا خو د قرآني حکم مطابق تر ایمان نه خلاصېږي په دې سره دومره چغې سره لپاره بیا وایي دا دومره چوت سره لپاره ناست نو بهرحال دا هغه او د دې لپاره ورځ خاص کول په دې کې جلوس کول دا ورځ منول د عیسایانو نه چې کوم خلک متاثره شوي دي هغوی دا ترې موږ به 12 کاله محبت 12 میاشتې محبت ساتو د الله د پیغام د هغه په راتلو باندې موږ خوشحاله ګوره دا خوشحالي صحابه کرام هم کړې ده خو هغوی په دې ورځ نه جلوس ویسته دی نه قیام کړی دی نه ګلونه شیندلي دي نه په دې ورځ باندې چوټي کړې ده هېڅ څیز یې نه دی کړی د هغه صحابو د موږ او تاسو په محبت کې کله هم زیات نشي بهرحال خبره اوږدېږي ټایم ختم شو د موضوع به زه مخکې یو بن سلام نبي رسول په سیرت بحث کوم خو ربیع الاول موږ تاسو ته پیغام راکوي چې موږ خپل ژوند او زندګي احتساب وکړو زما ژوند او زندګي صدا اې د الله زما ژوند زما د بدن کې د نبی علیه السلام کوم سنت خو نه ماتېږي زما اولاد خو کوم سنت د نبی علیه السلام نه ماتوي زما په کور کې د رسول الله کوم سنت خو نه ماتېږي زما د بازار او معاشرې ژوند کې د رسول الله کوم سنت خو نه ماتېږي او د دې نه مخکې هغه زده کړو اول هغې لپاره کم از کم کتاب تاسو اسوه رسول د مولانا عبدالله عربي صاحب ډېر زبردست کتاب دی په دغه کې ډېر کتابونه زموږ یو کتاب را پیدا کړو خپل بچو ته په ربیع الاول کې روزانه د دې تذکره وکړو چې نبي علیه السلام سنت خو ور وښیو سیرت خو ور وښیو نبي علیه السلام ژوند او زندګي څنګه وه خپل بچی خو د دې نه اول خبر کو که نه خپل ځان خو اول د دې نه خبر کو د نمبر په هغې باندې عملي ژوند او زندګي تېره کړو نو په ربیع الاول کې خپل احتساب پکار دی زه خپل احتساب وکړم زما په ژوند کې د رسول الله کوم سنت ماتېږي نن عزم وکړم الله تا سره مې واده بس آینده به نه ماتېږي انشاءالله زما په کاروبار کې کم دوکه ده زما په مالي حقوقو کې کم زمانه زیاتی کېږي کمی کېږي د الله بس د تا سره واده کوم زما د الله د پیغمبر سره محبت دی زه دنیا تر هغه په بعثت باندې خوشحاله یم ځکه د ده په راتلو سره د ټولو نعمتونو تکمیل شوی دی
رب ذوالجلال نن د تا سره وعده کوم چې زه به د هغه الله د پیغمبر سنت خپلوم د هغه صورت به خپلوم د هغه سیرت به خپلوم دا د شکر طریقه م ده دا د خوشحالۍ طریقه م ده خو یقین وکړه ته په ربیع الاول کې ډېر ورځې جلوسونه م وباسې خیراتونه م وکې بلبونه م ولګې ګلونه م وشیندې لیکن ستا ژوند او زندګي د الله د پیغمبر د ژوند خلاف ده د هغه د سنتو خلاف ده قسم دې دا تا جنت ته نشي بوتلی ته به دې الټه جهنم ته بوځي ابو لهب هم خوشحالي کړې وه لیکن هغه ابو لهب جهنم ته لاړو هغه خپل هغه جشن هغه خوشحالۍ منا وهلو هغه به محترم ربیع الاول کې مونږ تاسو زموږ شروع شو مخکې جمعو کې به زه بحث کوم چې مونږ به انشاءالله د رسول الله د سنتو نه ځان خبرو او باقي به ژوند او زندګي جوړو ټیک ده که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا